دغه میان دي باران وریږي ډېر مزدار ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات او پښتو څانګې ګرانو کتونکو اوریدونکو هم تاسو کوربه سردار یوسفزی پروډوسر محمد امین بنگش د اختر د موقع په مناسبت سره نن تاسو په درانه خدمت کې یو پروګرام وړاندې کوو. دغه پروګرام په ضلع مردان تاریکو کلی کې ریکارډ کړی شوی دی. د دغه ځای یو استاد د تعلیم د محکمې یو ډیر ځلنده نوم انور اقبال صاحب خپل مختلف علاقونه مختلف کلونه خپل شاګردان راجمع کړو د غي د پاره یو ډیر خوندور پروګرام جوړ کړو. په دې موقع باندې شاګردان هم ډیر زیات خوشاله وو. د انور اقبال صاحب د هڅه د کوشش د امینه ډیر زیاته اوستایله. زموږ استاد موږ ته دعوت را کړو دغه په دعوت باندې موږ راغلی باران وریږي خپل فارم د ماشاءالله ټول مرګري راغلي خو خوشاله دي او د خوشاله یو حد نشته. د اپریل 2024 دی د عید الفطر چې کوم نه سلورم روز ده. نن مونږه د خپل بیس ټیچر روحاني والد صاحب انور اقبال صاحب ته راغلی یو څو ساعتونه تیر کړو. دا ساعتونه مونږ ډیر زیات خپل تیر کړو ډیر تفریح وشو. مونږ د انور اقبال صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوو. الله پاک دې په جون جواب کې برکت واچي. زموږ خو استاد انور اقبال استاد مونږ انوایټ کړو. مونږ خپل کلاس فیلو دغه فارم هاوس دی او باران وریږي مزیدار موسم دی خوشګوارو. اقبال خان چې د باریکو خان دی او زموږ استاد دی هغه مونږ ملمانو دلته راغلي یو باران دی ګری راغون شوي دي او ډېر ښکلی پروګرام وشو. مونږ د هغه شکریا ادا کوو. الله دې تل ښاد او آباد لري. مونږ نن خپل ملګري راغونډ شوي او د انور اقبال صاحب دعوت کړی دی او هغې له راغلي یو باریکو کلي کې یو. بس الله دې د دې دا چې کوم دی محنت وکړو د دې ولا الله بدلی ورکړي. مونږ د نور اقبال استاد ډېره شکریا ادا کوو. مونږ هوښ کړو چې خپل استاد هم راغونډ کړلو خو دې پیر مونږ استاد راغونډ کړلو او په دې باندې مونږ د نور استاد ډېره شکریا ادا کوو. ډېر باریکو کلی کې انور اقبال صاحب دې ځای ته راغلی یو. هغه زمونږ ډېر زیات قدر او عزت وکړو او د هغه په ځای کې مونږ نن ناست یو. خو باران دی نو هغه وخت مونږ مختصر تیر کړو خو د هغې بیا هم ډېره ښکلې مزه وکړله. ماشاءالله نن مونږ د انور اقبال صاحب په فارم هاوس کې راغونډ شوي یو. دیرې نه رالو فارم هاوس ته او نن انور اقبال صاحب پروګرام کړی و. د خپلو شاګردانو له دی راغونډ کړي وو. هغه مونږ ټول ډېره شکریا ادا کوو. یقینا چې نن ډېره د خوشحالی مقام دی چې مونږ د انور اقبال استاد ځای ته راغلي یو راغونډ شوي یو او هغه ملګري چې کوم پښتنو بریتو باندې یو بل نه جدا شوي او په سپینو ګیرو راغونډ شوي ټوکې ټکالې دي خنداګانې مذاقونه دي. مونږ نن انور اقبال صاحب ملمانو او ډېره مزه یې وکړله. ډېر ګپ شپ مو لګاو. باران لږ راله پروګرام ډسټرب کړو په حجره کې وشو او اوس د استاد فارم هاوس ته راغلو. استاد ډېر مونږ د انور اقبال صاحب پروګرام له راغلي یو. ډېره شکریا د هغه ادا کوو چې مونږ د لنډ تنګ وخت کې خو باران له پروګرام خراب کو. نه الله تعالی دې روغ جوړ خوشحاله ساتي. محترم استاد جي د انور اقبال صاحب یو بلنه وه چې په هغې کې موږ راغونډ شوي یو. هغه زموږ ډېره زیاته ښکلې مېلمستیا وکړه خو چونکې نن باران و نو دا د هغه فارم هاوس دی. مونږ پروګرام دلته جوړو خو بیا د هغه په حجره کې چې کوم دی نو پروګرام وشو نو هلته هم روټۍ مو خوړله. استاد جي زموږ ډېر زیات او ډېر ښه خاطر تواضع وکړو. بیا مونږ رالو د استاد جي فارم هاوس ته مونږ د دې ویزټ په وکړو. نو ډېر زیات زاړه یادونه چې کوم دی نو تازه کړل. ټول ملګرو ته زه دعا سلام یم او اختر مبارکي مو اغونډ شي او وخاندې د کار خبرې کوي او د یو بل خیال ساتي. ډېره مهرباني. ټول ملګري یو ځای شو ډېر زیات خوند یې وکړو. زموږ هغه زاړه یادونه تازه شو او زموږ چې کوم هغه تکاوټ هغه ختم شو. مونږ د ملګري نن راغونډ شوي یو د انور اقبال استاد ځای ته فارم هاوس ته او ډېره مزه یې وکړه. استاد ډېره شکریا ادا کوو. مونږ نن د انور اقبال صاحب د فارم هاوس ته راغلي یو. دا پروګرام هغې اټینډ کړی. ډېر ښکلی مزېدار پروګرام وشو. ملګري هم پکې ملاقاتونه وشو او ډېره مزه یې وکړه. دا باران خو به دا خو د رحمت دی.
ګوره نن د باران ځان له یو خوند دی او مزه ده پکې دا ښکلي ښکلي ګلونه را یوځای شوي دي دا هغه ښاغلی دی چې دی